طالبانو تاسې باندې خپل د سپین بیرغ ګران دی که نه دی در باندې ګران؟ په دې سپین بیرغ چې دا کلمه لیکل شوې ده تاسې باندې ګرانه ده که نه ده ګرانه؟ چې تاسې په نن په کونړ ولایت کې زموږ ملي بیرغ چې په هغې باندې کلمه لیکل شوې تاسې هغه اخوا کړو هغې ته هم رنګ ورکړو. تاسې غواړئ چې ستاسې بیرغ ته کنځلې وشي؟ تاسې غواړئ چې ستاسې طالبانو ته کنځلې وشي؟ تاسې غواړئ چې ستاسې د بیرغ باندې کلمه لیکل شوې ده او دلته بعضې اشخاص شته او هغه یې په تشناب کې واچي بېادبي دې ما پې د پاسه پې تشې متیازې وکړي. دا کفر دی که دا کار څوک وکړي، خو تاسې دې کفر ته خلک مجبوروئ. زمونږ ملي بیرغ معلوم دی، زمونږ دا درې رنګه بیرغ ملي بیرغ دی. موږ په دې ملي بیرغ باندې پلکاو شهیدان ورکړي، دغه اوس هم 14 شهیدان په افغانستان کې موږ په دې ملي بیرغ ورکړه. ستاسې مشران یو رقم ته خبره کوي او تاسې راځئ په ولسوالیو او په ولایتونو کې راځئ زموږ ملي بیرغ خوا کوئ او رنګونه ورکوئ. بیا خو تاسې د خپل یو اتفاق ناست بیا خو ستاسې یو قمانده نه ده. موږ خو دا اورېدلي چې ملا عمر په قندار کې امر وکړي تر ترهام پورې هغه فرمان عملي کېږي. دا څنګه چل دی چې ستاسې مشران دا وایي چې ملي بیرغ دی د افغانستان دا پارک باندې به دا ولاړي او تاسې دلته راځئ زموږ د افغانانو په زړه کې بیا ګوتې وښئ. تاسې غواړئ چې تاسې ته خلک کنځلې وکړي، تاسې غواړئ چې دلته مخالفین جوړ کړئ، تاسې غواړئ چې بیا دلته بدبختیانو ته دا وطن بوځئ. ولې د خدای په لحاظ باندې تاسې ونه کړو دا حل په افغانستان کې؟ ستاسې بیرغ صرف موږ په دې پېژنو چې هغه د یو تنظیم بیرغ دی، کلمه پې لیکلې موږ یې مچې کوو، خو زموږ ملي بیرغ معلوم دی دا درې رنګه بیرغ دی. تر قیامته پورې به دا پارک ولاړي، والله که بل بیرغ افغانان ومني د خدای په لحاظ باندې دا تاسې څه رقم خلک هستئ؟ خبره یو رقم ته کوئ، عمل بیا بل رقم ته کوئ. موږ د درې رنګه بیرغ نه علاوه بل یو بیرغ نه منو. موږ د هر تنظیم بیرغ ته احترام لرو، خو ته غواړې چې ستا دې بیرغ ته ته غواړې چې په دغه بیرغ باندې کلمه لیکل شوې ده دلته خلکو تاسو ته او تاسو ستا دې بیرغ ته کنځلې نورې وکړي. ولې په زړونو کې ګوتې وښئ؟ بس دی مورګانې خورګانې مو شرمېږي، بس دی بدبختیانو ته مخامخ یو. ولې تاسې داسې کارونه کوئ چې ته راځې زما بیرغ خوا کې؟ چا دله دا امر دله چا درکړی؟ موږ د کونړ په والي باندې چې د طالبانو والي دی فوراً موږ خپل دا درې رنګه بیرغ بېرته عمل ته چاپ کړه. موږ دا بیرغ نه منو، ستاسې کلمه پې لیکلې موږ احترام ورته لرو. موږ ملي بیرغ زموږ معلوم دی درې رنګه بیرغ دی، یو افغان ته قبول وړ نه دی بل بیرغ. که په زور یې راونې منئ خو بیا اعلان وکړئ چې دا د طالبانو بیرغ دی، موږ یې تاسې باندې په زوره منو. بیا به موږ خپله فیصله وکړو چې ستاسې بیرغ ته او ستاسې تګلارې ته بیا موږ کم جواب او کم نوم ورته ورکوو. خدای ته وګورئ نور د افغانان دا ستاسې انصاف دی؟ زموږ په زړه دا زموږ زړه دی، زموږ مور ده دغه بیرغ، پوه شوئ؟ که په دې کې تاسې ګوتې وښئ دا زموږ په زړه او زموږ زړه خرابوئ، زموږ وطندار کړوئ.